زور زما او ستا څه شی دی ډېر غته دی ډز کول نو بیا د هغې زغمل ګران دي اختلاف اسان دی خو زغمل یې ګران مسلمان نه غلطي وشوه خطایي ترې وشوه یو غلطي یې وکړه زیاتې یې وکړه ته راولګېدې دې ته دې راورسولم دا تا ښه کار وکړه که بد کار پښتو کې وایي ته خو زما ملاتړ وي الله تعالی اجر درکړي چرګ هم پرې وخوري وایي صحیح شوه غوړي هم پرې وخوري دا بد کار امام شافعي ته یو کس راغلی د پلانکي د غیبت کړی صبر وکړه زه راځم قول هغې ته منسوب دی بعض علما وایي چې دا یو سلفو کې یو بل عالم هغې ته منسوب و ورېږه زه راځم نو څه شی تحفه وله راوړی دا واخله او یو دوه خبرې ورته وکړي وایي ته د هغې نه ډېر زیات کمزوری چې دا خبره دې ما ته راورسوله پټه کړې وه تا راته مخامخ وکړه نو داسې به نه کوئ چې زما خلاف تا ته یو خبره در ورسېده د بل مسلمان در ورسېده او ته راولګېد هغې ته انخته چې دا د دې تپوس به ته نه کوم څه تپوس به وکړې زور زما او ستا څه شی دی ډېر غته دی ډز کول نو بیا د هغې زغمل ګران دي اختلاف اسان دی خو زغمل یې ګران نو الله وایي چې یو کس داسې راشي تاسو ته ان جاءکم فاسق بنبأ یو خبر درته راوړي تحقیق یې وکئ ولې اسن ان تصیبوا قوما بجهالة چې په یو قوم سره داسې ترتیب باندې اخته شي دشمنۍ باندې واوړئ سبا به په هغې باندې بیا تاسو پیمانه بیا به کار نه کېږي دا زموږ معاشره ده مسلمانی ده د الله رسول فرمایي بخاري و مسلم کې حدیث دی المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه مؤمن مسلمان د بل مسلمان ورور دی او په دې کې امام شربینی یو قول را نقل کړی دی زموږ د علماو د استادانو په کتابونو کې تفسیر خاص کر تفسیر احسن الکلام او حکمت القرآن کې شیخ صاحب ابو محمد امین الله البشاوري هم تذکیره کړې ده قول را نقل کړی چې امام شربینی دلته د آیات لاندې یو عجیبه خبره کړې ده هغه دا وایي چې رشته د ورورولي د اسلام یو نسب دی که نه د وینې یو نسب د اسلام دی وایي دا نسب د اسلام ډېر زیات غوره دی اوچت دی په نسبت د نسب د وینې باندې ولې وایي کله کله دا نسب د وینې ماتیږي په وجه د اسلام باندې او نسب د اسلام دا نه ماتیږي نو دې خبرې ته سوچ وکړئ تاسو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا من د آیات لاندې تفسیر تاسو بیا وګور حدیث د بخاري کې راځي چې مسلمان د بل مسلمان ورور دی اوس دغه ورورولي چې د مور او د پلار ته پیدا دا خو صحیح شو دا خو نسب دی غوروالی دا دی چې زه تا پیژنم نه صرف په دې خبره ته پیژنم چې تا هم کلمه ویلې ده او ما هم ویلې ده تم د الله بندگی کې زیم کوم تم یو الله ته سر لګې زیم لګوم ما او تا سره ورونه دا مسلمانان اوس لکه فروعي اختلافات راځي د نظر اختلاف راځي یو حدیث دی زه ته یو شان استدلال کوم ته بل شان نو ما ته دشمنان یو ورونه یو دغه اختلاف حل کا